دا خبره دا باید ترجمه شي. ته پوه نه شې. تیر ظلم صبر وکړه مبین صاحب. دا اوس ته چا څو وارې زندان ته واچولې؟ ولې یې واچولې؟ په څه خاطر یې واچولې؟ خو په دې باندې موږ به پوهېږو چې ولې ته زندان ته واچولې. چې دلته پاکستان په خلاف خبره وکړي ډایرکټ دې زندان ته وړي، ډایرکټ دې والا زندان ته ویسي، بیا دې والا زندان ته ویسي. زندانونه به ټول عمر په ځان باندې مني. څومره ورته وچغې دې په پاکستان کې ناست وي، لابیګري دې ورته کوله، چغې دې ورته ویلې. نن دې ژوند شی دی، کومه رتبه یې دېر کړه، کومه چوکۍ دېر کړه، کوم ډالر یې دېر کړه، هغه $3 فهیمه صبر وکړه. په تېر حالاتو باندې بحث نه کوو، په اوسني حالاتو بحث وکړئ. په اوسني حالاتو بحث وکړئ، په اوسني حالاتو بحث وکړئ چې خبرې وکړو. مخکیني تېر چار څه شوي دي. فهیمه زه د تاسې ټولو نه ډېر کشر یم. تاسې زه د یو ولس په حیث باندې برمل صاحب ډېره بښنه غواړم. برمل صاحب زه یو عادي فرض او یو کلیوال سړی، زه به کلیوالي په طریقه تې پوښتنه وکړم. طالبان هم ظالمان، دا ټوله دنیا ظالمان. آیا امریکایان دا ظلم په تا په ذهن کې راځي چې د تا کور ته امریکایان درځي او تا سیاست یې تلاشي کوي او ته ورسره ولاړې؟ آیا دا په کوم اسلام یا په کفر کې سته؟ آیا کولی شي یو اروپایي ملک ته امریکایان راشي او د یو کور باندې ورننوځي بغیر د هغه ملک له قانون اجازې نه بغیر ورننوځي، هغه ښځې دې راجګي کړي له خوب نه؟ آیا دا ظلم ده او که دا روا ده؟ کفر قانون کی که د اسلام قانون کی؟ آیا ته خو کمانډو وي، تا خو باید د عوامو لپاره، ته د ما لپاره وایي چې زه عسکر یم. محترمه وروره بخښنه ډېره غواړم. ګوره دغه خبره ډېره اسانه ده. موږ به جنجال ته خبرې نه سره وړو. دلته ټول خلک ناست دي، اوري موم او دلته مشران هم ناست دي. لږ زره خبره ځان سره پوکو، مجلس به سور ونیسي. کمانډو د تا په مټ باندې چې کومه لیکل سوي وو، د کمانډو بودن په خاطر باندې چې لیکلي وو خدای وطن وظیفه. دغه خدای خو دلته تا ته اجازه درکوله، تا ته امر کاوه چې د تا په وطن کې کافران اشغال وکړي، ته به مخالفت کوې. ته د دغه خدای په نامه باندې ورسره ملګری سوې. د دې وطن دې لیکلی وو، دغه وطن چې چا اشغال کړی وو ته ورسره ملګری سوی وې. وظیفه د تا همدا وظیفه وه. نو ته خو د ما کمانډو نه شې کېدلی. د افغانانو کمانډو خو نه وې. که ته کمانډو وې، د امریکایانو کمانډو به وې، د اشغالګرو کمانډو به وې، د افغانانو په خلاف کمانډو به وې. ته اوس بیرته موږ ته څه شی ویل غواړې؟ موږ خو ځواب درکړی دی، ملت خو ځواب درکړی دی، تر کونډۍ ونې یې جار کړی، اسمان ته یې رسولی. بس بالاخره دغه ملت ته ته دوباره څه وایې؟ ګورئ برمله مبینه مایک دې دربان کړه. دا صاحبونو دا وطن دغه حالات ته راوستلو. صبر وکړه. دا صاحبونو دا وطن دغه که موږ هر چا ته صاحب نه ویلی، دا وطن دې حالات ته ولا که راغلی یاره امرک هغه کمانډو صاحب ورته برمل صاحب وایي چې دا جنجال خلاص چې موږ ورته کمانډو صاحب وایو. ګورئ فیضان صاحب، دوی هر څه رقم خبرې کوي که نه، خو ټوله خبره یې په امریکایانو ده. زه درته وایم چې امریکایان کوپار و ما نه دي راوستي. ما په لنډو مجنو کې دا خبره در خلاصه کړه چې هغې مسؤلیت د ما په غاړه نه ده. د خدای په محشر کې که زه ودرېږم هم زه د دې مسؤل نه یم. روان وې تا ټوپک مخکې ولې نیولی، امنیت دې ولې نیولی؟ ځوانه ته داسې ثبوت لري چې امریکا دې تاسې کور ته درغلی وي، تا په خورې تېری کړی وي؟ داسې ثبوت لري؟ ما په خورې تېری نه سو کولی. د ما غوندې خور لاره، ما قرباني ورکوله، ما امریکایي په ډګه سپاره کاوه. لکه ته مې چې سپور کړلې په امریکا کې مې کوز کړې. ګورئ توهین مه کوئ، دا سپورول نه دي. غوږ ونیسئ وروره. افغانستان کې هر کور د ما کور ده، په افغانستان کې هر کلی د ما کلی ده، په افغانستان کې هر مور زما مور ده. د افغانانو عزتونه سره شریک دي. ته نسې کولی ووایې چې د تا په کور خو درغلی، خو د یو بل افغان په کور ختلی ده. اوس بل افغان په کور باندې خو ټول کمانډوي ولې ورسره ملګری شي؟ برمله ما دلته دوستان ناست دي، سربازان مې دلته ناست دي د اعلان ځای کې. تر اوسه پورې نه دی. ما د امریکې سپیشل فورس سره ودرېږه. خبرې ته غوږ شه. بیا کل نه یم، بیا کل ته یې چې 20 کاله د پنجاب او ودرېږه. ته زه خبره لاند جواب در کوم. لاند خبرې ته بیا کلې لاند ورته وایه. ورته په سعودي کې هم امریکایان شته، په قطر کې هم شته، په عمان، ټول اسلامي ملکو کې ورته امریکایان شته. دې کې څه خبره ده؟ داسې ورته ووایه. دلته بله خبر ده فهیمه. ګورئ ښه دغه کمانډو نه داسې پوښتنه وکړئ. اوس طالبان خو د امریکایانو مخکې په افغانستان کې ول حکومت یو. د امریکایانو په وخت کې چې امریکایانو طالبان ورسره جنګېدل، بیا چې امریکایان راوتلي دوی حکومت راغی. اوس کمانډو ولې له امریکایانو سره یو ځای راغی
امریکایانو سره یو ځای بیرته لاړل دغه پوښتنه ده که چېرته دی رښتیا افغاني او د مخالف طالبي نو دی ولې له امریکایانو سره یو ځای راته او بیرته امریکایانو سره یو ځای ته وتړئ والکه یار پوښتنه درنه شوې ده خپله خبره خو زه جواب درکوم دا وتړئ غول کړي دي هغه به مين دغه برنامه ده دا اوس ګوره ما برنامه دا ده چې په 2001 کې د پټکي پاتې و چپلکان دې پاتې و وتښتېدې ما دا برنامه ده داسې به بیا تښتې صحیح ده خبرې ته غوږ ونیسه ډوزه مه کوه خبرې ته غوږ شه ګوره مبینه ته هغه سړی چې جنرال صاحب راځي کور ته دې صبر وکړه په خبرې ته غوږ شه ما پرېږده اوس خبرو ته ته هغه سړی جنرال مبینه چې جنرال صاحب راځي کور ته دی جنرال صاحب راځي کور ته دی رازق پرېږده تا نه خپله ښځه پاتې ده ته د رازق خبرې کوې پرته رازق لا حول رازق دا بیناموسي خبرې مه کوه بیناموسه د اوسه رازق خبرې کوي صبر وکړه فهیمه د سپي زوی چې ګیر دې کم قسم ولکه کنزل مه کړه وفاسقه یوما واصلین نه باسمه تا ته خو چا کنزل نه دي کړي ته ولې کنزل کړي وفاسقه فاجره ولې کنزل کړي وفاسقه مایکې مه بندوئ ملګرو مایکې مه بندوئ راشه علمي باس ته راشه کنزلې ځان ته کوو کنزلې فیضان ته وکړلې دا پوی کا کنزلې تا ته وکړې و فیضان صاحب اورې که نه فیضان ته کنزلې نه کوې زه دلته دا فیصله کوم چې په دې کمانډو باندې تاسو ټول یو څه اندازه ملامته یې زه د کمانډو په طرف باندې یم ولې په دې چې دلته تاسو نو تا ته ولې کنزلې کوي فیضانه ما ته یې وکړې بلې هو کړې دي چېرته مې وکړې او دا اوس دې ونه ویلې صبر وکړه فیضان صاحب دا ګوره دا چې دغه خلک دي تاسې هم پېژنئ او دا خلکو اصلیتونه موږ پېژنو صحیح ده لکه پوښتنې جواب ورکړه چې غول دې ولې کړي دي ته بیا لاړ شې نصیحتونه یاره دغه اتله د تا دا خبرې خو په مام باندې لګېږي نو په ده به څنګه باندې یارمله د پلار کنزل خو مو ورته کړه هغه خو تا ته وایي ته ده ته ووایه ولې د پلار کنزل کړې ور رزیله چاته مې وکړل ما تا ته وکړې و دې سپي زویه ولکه چاته یې مه کړه و سپیه ستا پلار زموږ تره دی ته سپی ته ولې کنزل کړي چې ما پلار دې تا تره دی د اوسه ته ما تا پلار زما تره دی ته سپی چې غول خورې چې ته دا خبره ماته کوي ولکه چاته هم کنزل مه ګوره ته ودرې دا معامله زه لږ راجوړه کړمه ودرې ته یې راجوړه کړه فیضان صاحب دې کنزل فهیمه سیکتې ترک پلار یې سیکتې یاره اتله د تا خبرې ډېرې بدې لګېږي ته ودرېږه دا باس به داسې کو دا هغه چې د کمانډو دا تنها ده دلته برملم راغلی تمې سادات در راولي فیضان صاحب هغه به هم راشي نه ده چې تاسو سره کینه هغه ته ودرېږه زه دا معامله راجوړه کړم هغه افغان کمانډو دا سړی که هر رقم ته و د افغانستان لپاره قرباني ورکړې دی غږ نه معلومیږي او خوږیاني تکړه خلک دي ما ته خوږیانی هم ښکاري د لهجې نه البته نورې زه نه پېژنم نو دلته راغلی دلته به جنرال صاحب یو څه پروتوکول ورکړو ځکه چې دغه د افغانستان نظامیان چې دي دا بې پروتوکوله چېرته نه تللم دلته هم چې راغلی دی یو پروتوکول ته باید هغه ورکړو کنځا خو یې وارې ورته ونه کړو مایک به هم نه ورلوېږو دوه په دوه به ورته کښېنئ ځکه سړی کمانډو د تاسو ورته شلی دی متنا کړی زه هم د دې برمل او د افغان کمانډو نه به شروع کړو چې دوی به هم نه تنګېږي د هغه مېلمانه چې راغلي فهیم او جنرال صاحب دوی د باز سره لږ لږ وکړي برمله مایک تا ته درکو ته له افغان کمانډو نه کومه پوښتنه یا چی لرې او تا دی لږ بحث وکړئ بیا به بل ته ورسو السلام علیکم ټول ستړي مسئ زه یوه پوښتنه لرم چې دی چې دا کمانډو و ده د افغانستان له چا ساته هغه چا چې دا بمباراوه د افغانستان خلک یې بې زده کول دي و خو دی ملګری و د ساتي له چا د چا لپاره کمانډو و د چا په وړاندې کمانډو و که د افغانستان د ساتلو غم ورسره و د افغانستان د اشغالګرو خو ملګری و مهرباني فیضان صاحب دلته د امریکایانو په باره کې دوی دا خبره موږ ته کوي چې غلامان یې یا ټاپي سل ټاپي ربانې وخي که نه وحي دي په دې باندې پروا نه کوي دا معلومه خبره ده ګورئ که چېرته تاسې امریکایانو ته ما سره ځئ خو بیا به لاړ شو په 2001 ته به لاړ شو ملا صاحب محمد عمر په 2001 کې په افغانستان کې موجود و
ملا صاحب محمد عمر خپل ځان ویستلو لاړلو او زه امریکایانو ته پرېښودلم. زه یو افغان یم، مسلمان یم، زه دا حق لرم چې ملا صاحب محمد عمر ته ووایم چې زه دې ولې امریکایانو ته پرېښودم، په څه خاطر دې امریکایانو ته پرېښودلم. بیا که هغوی لاړه وتښتېده، زه خو مجبور یم چې د خپل ملت او د خپل وطن د دفاع دپاره ودرېږم د امریکایانو په څنګ کې. امریکایان خو ما نه وروستي، خو راوستي دوی خلکو وه. اوس خبره دا ده، ته ما په برمله دا خبره کوي تیشي کمانډو یې، زه یو افغان یم، کمانډو ځان ته پرېږدئ سیده. دغه ملت عسکر یم، مختم یم او وسم یم، د خپل دریځ باندې ولاړ یم، د خپل قرآن سره خیانت نه کوم، د خپل خدای سره خیانت نه کوم، د خپلې خاورې سره مې خیانت نه دی کړی او د خپل ملت سره خیانت نه کوم، د خپل ملت او د خپل وطن په دفاع کې ولاړ یم. ګورئ، زه هغه کمانډو یم چې دغه مبین درته پاس ناست دی، اوس یې دلته بد رد وویل، په هر حال باندې د موږ او دوی ترمنځ ډېر فرق دی. همدغه مبین په افغانستان کې چې زه موجود وم، دا په پاکستان په فتح جنګ کې پروت او هغې نه یې یوه رادو جوړه کړې وه او بد رد به یې د هغې نه ویل سیده. مګر هم دغو خلکو دپاره ما دغه وطن کې دغه ریپور هم اغوستی و چې دوی راتلل د ما پلچک کافر و، د ما مکتب کافر و، د ما پول کافر و. افغان کمانډو دغه پوښتنه دې سمه وانخیستله. زه به د یو درېمګړي په توګه دا پوښتنه یوه ترجمه غوندې کړم. برمل وایي چې کله ناټو او امریکا راغله په افغانستان یې بمباري شروع کړه دا خاورې باندې او طالبان د تا د وینا مطابق وتښتېدل. تاسو ځوانان افغانان هلته موجود وئ، د دې په ځای چې چا بمونه غورځولي دي دوی پسې توپک راواخلئ، څوک چې تښتېدلي دي هغوی پسې مو توپک راواخیسته. دغې باندې دا پوښتنه درنه کوي چې تا به خاوره دغو ساتلې وه چې دا راغلي وو چې تللي وو هغوی پسې مو ولې توپک ګرځاوه. د دغې جواب که لږ ورکړي، البته ما صرف ترجمه که دا سوال. موږ د دغه خلکو مخالف یو چې چا د افغانانو سره ظلم کوي، د وطن سره ظلم کړی، موږ یې مخالف یو. موږ دا نه وایو چې والا امریکایانو به ظلم نه وي کړی به یې، خو مګر هم طالب د هغه نه زیات ظلم په دې وطن کې کړی. فیضان صاحب که چیرې موږ او تاسې 2014 ته راشو په کابل کې چې دوی کم ټانکر خرمرګ استعمال کړی، دیو جنرال کمانډو دا د فیضان په خبره ته پوه نه شولې. زه به د دې دواړو ترجمه درته وکړم. برمل او فیضان داسې وایي چې دغه امریکایان چې راغله په افغانستان کې د بمونو مور استعمال کړه، دلته 1,80,000 عسکر راوسته، ټانګونه راوسته، کور په کور ګرځېده طالبانو پسې. لکه دا ترجمه که د ما د خبرو ترجمه بیا بل افغان کولم چې د تا سر پې خلاص شي، نو له دې په جای چې تاسو د خپل د افغانانو د کورونو دفاع وکړئ، د امریکایانو ته وایئ دا کورونو ته مه ننوځئ، دا بمونه مه غورځوئ، دا کورونه او دا ودونه مه بمباروئ، جوماتونه مه بمباروئ. ته لاړې د غولو ټانکر پسې ونښتل. یا د بمونو مور د یاد ده افغانستان کې 80,000 فلایټ یوازې له پېښور نه وسول، یوازې د پېښور او د جیکب آباد نه شوي. کمانډو ورور خدای دې وکړي د ما په خبره پوه شوی، زه داسې لږه سوچه پښتو وایم. مبین صاحب ما مخته دا خبره وکړله، ما در خلاصه کړه په لنډو کې سیده چې دغه بمونو مور چې دلته استعمال شول ما وروره دا پوه نه شو، ما خبرې ته ورته ترجمه که دا پوه ګوره یارمله هغه درته وایي، یارمله وروره خیر د هیله کوم پښتو درته وایو سیده. یارمله ورور هغه درنه پوښتنه وکړه چې دلته امریکا اشغالګر وحشیان قاتلان تروریستان راغلي او زما او ستا د مقدمه خاوره اشغال کړې وه، په ځای د دې چې ته د هغوی په مقابل کې ودرېږې، ته هغوی سره ودرېدې، تا خپل افغانان وژل. څنګه دا فهمه تا خبرې کې به زه لږ یو شی کم و زیات کړم. دغه امریکایان چې څه رقم ته یادوي، زه چې در سره ناست یم لږ به امریکایان صاحبان ورسره وایي یا به ورته وایي حاجي امریکایان، ولې په دې چې رښتیا خبره رښتیا یې موږ ولا ډارېږو دلته په امریکا کې. نو اشغالګر هم نه وو، د موږ میلمانه وو، افغانستان ته راغلي وو، خو فکر یې نسته 1.5 ساعه به ترې سوي، ولې به نه یې ترې سوي. مګر همدا شی چې تاسو وایي دا رقم ته خلک وو، دا رقم خلک وو، وایو پیسې راکولې، مړۍ راکوله، بوټان یې راکول، دریشي یې راکوله، تیل به موټر کې راته اچول، په خپلو تیلو کې موږ پیسې هم ترې پټولې، بیا هم ښه خلک وو، ټریننګونه یې راکول، سرکونه یې راته جوړول، مکتبونه یې راته جوړول. نو خو ملایکې به نه یې په دې دنیا او دا یې ولې کول فیضان صاحب؟ د موږ د سرور زامن وو، د موږ کلیوال وو، دا خلک د موږ عزیز تربرونه وو، د موږ مسلمانانو، دا ولې کړه را سره؟ دا پوښتنه به اوس د کمانډو دی، زه خو په پوښتنې پوهېږم، زه به یې ترجمه کړم ورته
که بیا د ما په خبره پوه نه سه دا د تا دا پوښتنه اوس د ما د سوې نه ده لوړه ده کمانډو ما خو دغه له امریکانو نه هم دفاع وکړه دی وایي چې دا ته وایې چې سړکونه هم راته جوړول او دا ښه هم کول او پیسې او دریشیانې هم راکولې د امریکانو دا د موږ د ترور زمنو کولې دا کومکونه موږ سره کول زه د دې سوال جواب نه لرم کمانډو صاحب ته لږ دغه جواب ورکړه په ډېرې بخښنې سره ګورئ فیضان صاحب مخته چې هر څه شوي دي که ظلم شوی دی که امریکایان رغلي وو که ناټو رغلي وو هغه تیر دي هغه وستلي دي صحیح ده اوس پیلن طالبان په افغانستان کې دي تم چغې وایي فیضان صاحب مبین صاحب هم چغې وایي کمانډو صاحب لږ صبر وکړه د دې دواړو په پوښتنه